لازم نه دی چې یو شی حرامي هغه به پلیتي او دا لازم ده چې پلیتي هغه به حرامي. ګوره مثال په هغې باندې دا واله چې لازم نه دی چې یو شی حرام دی هغه به پلیتي. اوس یو سړی راولګي یو خاص قسم نشه استعمال کړي، چې لکه هغه د بوټو نه جوړه کړې که د هر څه نه خو نشه پکې ده، نشه حرامه ده، دا خو اتفاقي مسله ده، حرامه ده که نه ده؟ او دغه شی کیدی شي صحیح پاکي کیدی شي که نه شي کېدی؟ دا څه چې ده په دې نشه کې استعمال کړي دي اشی څه شی دی؟ پاک دی، پلیت نه دی. یعنی پلیتی موږ هغه چې که نجاست ورته ویلی کېږي، داسې خو ګنده دی ځکه چې نشه یو ګوره هسې عام عرف کې خلک ګنده ټکی وایي، یو شریعت په اصطلاح کې چې ورته پلیت ویلی کېږي، موږ د هغه پلیتوالي خبره کوو. دا شی په نشه کې استعمال شو حرام دی، د دې استعمال څه دی؟ خو پلیت نه دی. دا هره نشه زه نه یم، کېدی شي که یو شي کې پلیت شی استعمال شي، هغه جدا خبره. خو که داسې څه ته استعمال کړي، دا ستاسو د پوه کولو دپاره یم چې یو نشه کې یو شی استعمال شو هغه پاک دی. دا نشه خو حرامه ده، دا شی استعمالول حرام دی، خو داسې شی پاک دی. لازم نه دی چې یو شی به حرام وي نو هغه به پاکي پلیت به عفوا، خو دا لازم ده چې پلیتي هغه به حرام وي. بیا چې ورسره نور دلایل موږ وګورو، لکه اوس ګوره حسن بصري رحمه الله وایي ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. مسلمانان د رسول صلی الله علیه وسلم دور نه واله وایي زموږ د وخته پورې د تابعینو وخت وایي په خپلو زخمونو کې منځونه کړي دي، نو د زخم نه وینه نه روانه، چې په جهاد کې زخم ولګي وینه ترې روانه ده که نو چې دا وینه پلیته ده نو څنګه دی مونځ کوي او د ده په جسم باندې څه شی دی؟ وینه نه، څه شی دی؟ نجاست دی. څنګه دی مونځ کوي او د ده په بدن باندې نجاست لګېدلی، او د مانځه دپاره دا شرط دی چې بدن به د نجاست نه صفا ساتي. امام عبدالرزاق په خپل مصنف کې یو اثر راوړی دی، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه یو پیر اوښان حلال کړو، فتلطخ بدمها، نو په دې کپړو باندې د دې وینې هغه دارې ولګېدي. ثم اقیمت الصلاة فصلى ولم يتوضا، بیا یې مونځ وکړو او اودس یې ونه کړو. دلیل دی په دې باندې چې د هغه څاروي وینه، کوم څاروی چې د هغه خوراک حلالي، د هغه وینه څه ده؟ پاکه ده، سوی د هغه وینې نه چې هغه ولکي به یې ولکېږي. ښه، ذات الرقاع غزا چې کومه وه په هغې کې انصاري صحابي هغه واقع مشهوره ده، امام بخاري راوړې ده چې د شپې څوکیداري کوله او مشرکانو په غشو باندې ویشتی او تر دې چې 3 غشو باندې لګېدلی، 3 غشو باندې لګېدلی و د شپې، او به یې کې هغه خپل مونځ پوره کړی دی. نو که دا وینه پلیته وي نو دی څنګه سره د پلیتوالي دا مونځ کوي؟ زه ګوره دلته نن مسله د دې نه بیانوم چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه ماتېږي، موږ مسله د څه بیانو؟ وینه پاکه ده که پلیته ده، مسله دا بیانېږي. او په منځ کې ته ځان له دغه مسله راویستی شي چې وینې وتو سره اودس ماتېږي او که نه، د کوم ځای نه دې راوویسته؟ د صحابي دا واقع، نو دا پکې ته ځان له فایده واله چې وینه پاکه ده او دس او وتو سره او دس نه ماتېږي. عبدالله بن عمر رضی الله عنه مبارک راځي، امام ابن ابي شیبه دا روایت راوړی دی، عمر رضی الله عنه مبارک عفوا، چې هغې مونځ کوو او د زخم نه وینه روانه وه. خصوصا کوم واقع ستاسو ذهن ته راغلی؟ سهار مانځه کې چې لګېدلی و په چړو باندې. نو اوس موږ سره ګوره صحیح نس دې کې نشتی چېرې وینه پلیته ده، نو چې پلیته نه ده نو شریعت یو قاعده ده بقاء ما کان علی ما کان، یو شی چې څنګه دی په هغې یې پرېږده، او اصل دا دی چې دا شی پاک دی، ځکه چې نه ورته الله پلیت ویلي نه ورته الله پیغمبر پلیت ویلي، نو ما ورته څنګه پلیتۍ ته په زور اړوم؟